د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سور نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. یای او خورئ رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره خورئ رنګول زده کوو. دا یوه کورنۍ ده. ګورئ، دسترخوان ته ناسته ده او ډوډۍ خوري. ښه، زموږ ستاسو کار څه شی دی؟ کار دا دی چې دې رسم ته رنګ ورکړو. ګورئ، راځئ نو چې اول د پګړۍ نه کار شروع کړو. دغسې اوس یې مخ ته او لاسونه یې هم دغه رنګ لري. ډېر ښه. اوس به نو لږ تور رنګ واخلو، دې واسکټ ته به یې تور رنګ ورکړو. دا بل اړخ. بس ښه، اوس د څه شي وار دی؟ جامو ته یې رنګ نه ورکوو، دغسې ماشي یا د میو د رنګ په شان رنګ ورکوو. دغسې ډېر ښه شو. دغه زنګون ته یم. بس د ګیلاس ته به هم لږ شانتې خړ رنګ ورکړم. بس شو. ښه، اوس راځئ نو چې د دسترخوان ته زیړ رنګ ورکړو. دغسې څومره ښه ښکاري. او د قابونو کې څه شی نه اچوو؟ زه یم چې همدا اوس یې واچوو، ښه وخت به یې. دا ګیلاسونه به جوړ کړو. ښه، دغه کاسه کې به لږ شانې دال واچوو. دې کې به لږ روژې واچوو او دې کې به لږ سابه. ډېر ښه شو. ښه، دا ورکوټ یې هلک څنګه ناست دی؟ بې رنګه. راځئ چې لږ رنګ ورکړو، دې مخ ته یې، لاسونو ته یې او پښو ته یې. ښه، راځئ چې اوس یې نو کمیس او پرتوګ ته رنګ ورکړو. دغسې خړ ښه دی. خولۍ ته یم او ویښتان یې سپین دي. دا به سپین ګیری یې که څنګه چل دی؟ نه، وړوکی هلک دی، تور ویښتان ورکوو. دغسې ښه پاتې شو څه شی؟ ښه، راځئ مخکې دی چې مور کالو ته رنګ ورکړو، فرش ته رنګ ورکړو. سور رنګ به ښه او د ګیلاس ته هم پاتې شو د مور زړوکی او دغسې ښکلی رنګ به ورته ورکړو. زړوکی تر اخره پورې څومره ښه ښکاري. زړوکی د عفت نښه ده. ښه، اوس یې کمیس ته به هم دغسې خړ یا توربخن رنګ ورکړو. دغسې د مخ رنګ او د لاسو رنګ یې پاتې شو. کوم رنګ را واخلو؟ د غوښې رنګ. دغسې لږ شانتې ویښتان تور. دې لاس کې څه شی نیولی دی؟ لږ رنګ ورنکړو. ګورې، یو کنډول دی، غواړي چې څه شی واچوي په کتغ باندې. دغه دیوال ته به هم نخودي رنګ ورکړو چې دا کور صفا ښکاره شي، که نه؟ ما ته ښکاري چې ډېره منظمه او بانظافته کورنۍ ده. یو داغ هم په دیوال باندې نشته. دغسې لږ احتیاط چې دا بابا رنګ نه کړي. ګورې، د ډوډۍ ټایم دی. دغسې ګورئ، یوه کورنۍ ده
دسترخوان ته ناسته ده او ډوډۍ خوري. پلار بر سر، مور دې غاړې ته او زوی هم بلې غاړې ته. څومره ښه ښکاري. خورۍ رنګول دې زده کړل، اوس د یای توری رنګوو. دا ټکي ټکي یای توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د یای توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د یای توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. یای توري ته یا کډواله هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.